إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما هذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ددی صورت مبارک پہ ابتدا کے اللہ تعالیٰ دا قرآن مجید دا حقانیت ذکر کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دا کتاب دا شک و شبہ نہ بالاتر کتاب دے کہ ددی کتاب بارہ کے سوک شک و شبہ کئی نو اللہ و تبیا چیلنج ورکا چی فأتو بصورت من مثلہ، پس کتا سدا دا اللہ کلام نہ منے بدی کے شک و شبہ کوے بیا ددی قرآن مجید پہ مثل باندھی یو صورت مبارک تاسو پیش کہیں کفار داغینا عاجز دی تر قیامت پورے با مخلوقات دینا عاجز ہے. اس ددی کافرانو اور ددی منافقانو چکم شک اور شبی بھی دا منافقانو شبہ داوا کہ امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی عنہ بخبل تفسیر جامع البیان کے دا حضرت ابن عباس اور دا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دا شان دا نور صحابہ یو قول نقل کئی چکل اللہ تعالیٰ دا دی منافقان دا خباست ذکر ہوگو چی دا منافقان چی کم دا دی خباست دا دی کمثل الذی استوقد نارا دا دی مثال اغدی چی چا اور بل کری بھی. دویم مثال او کسویب من السمائی دا دی مثال اغدی چی پیو سری پا باران کی گرشی ہوئی. چکل دا منافقانو دا مثالون بیان شو نو دی منافقانو دا اللہ پیغمبر تو فرمائل ویل چرا اللہ خود ڈیل ویشان و مرتبی خاون دی نو پدی مثالونو بیانولو سرا دا اللہ سب مقصد دے و سب مطلب دے. او بل روایت عمدہ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری پخبل جامع البیان تفسیر کی دا قتادہ رحمہ اللہ قول نقل کئی چکل قرآن مجید مبارک کی وسور عنکبوت کی دا آیت نازل شو دا بوتان و دا عبادت دا کمزور بارہ کی چی دا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. دا دی کافرانو دا مشرکانو چی دوی دا اللہ نما سوا نور مددگار زان دا پارا نیولی دی دا دغی مددگارانو عبادت مثال پشان دا عنکبوت دا جولا دی چی جولا زان لکم کور جوڑیا و تمام کورون کی دا جولا کور چی کم دی اغا نہایت کمزوری وی گویا دا دوی دا عبادت نہایت کمزوری دی دا جولا دا جال پشان چی داغی چی کم دی اغا جال بالکل کمزوری و جالے وی دا شان حیثیت دا دی مشرکانو دا بوتانو دا عبادت تے. او بل آیت کی بسور حج کے اللہ وی وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوب. چی پدی کی دا بوتانو اگا کمزوری اللہ بیانیا چی دا بوتان دمرا کمزوری دی چی دا دوینا یو مچ شکم دی یو سیز اتخت ایا نو اگا سیز تی دی بیا خلاصول نشی
طالب او مطلوب والا کمزور دي. نو چې کله دا مثالونه الله تعالی قرآن مجید کې بیان کړ د کافرانو مشرکانو د عبادت د بوتانو باره کې د کمزورې او دغه شان چې کم دی دا بوتانو هغه حقارس پکوالی کمزوري، نو دی کافرانو مشرکانو د الله پیغمبر ته ویل چې الله خو ډېر د لوی شان خاوند دی، د دې مچ او د جولا د مثال بیانولو څه ضرورت دی. نو دغه دی کې دا آیت راغی چې ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. یقینا الله تعالی لا یستحیی، یستحیی دا د حیا نه وته دی. اوس حیا څه ته ویلی شي؟ حیا خو دې ته وایي چې یو سړی بد کار کوي او د بد کار کولو په دوران کې د نورو خلقو د ملامتیا او د مذمت د یری نه چې راسې نه ماته څوک وګوري او ماته بیا په دې بد کار باندې ملامتیا را کوي، او دغه دوران کې چې کله دې دا بد کار کوي او څوک یې وویني نو د هغې د ملامتیا او د خوف په وجه باندې دې لوک انتظان راغون کی گویا هغه بد کار چې کوم دی هغه پرېږدي. څنګه چې مشران کله په لار روان وي یا یو پلار روان وي زوی چې کوم دی فرګه سیګریټ څکیا او دا بچی د خپل پلار وویني یا یو مشر وویني او دغه دی کې د پړ کې دا یره رااله چې دا پلار یا مشر ماته به خامخا سن ملامتیا کوي یا زما دې کار ته بد کار وای، نو دی هغه سیګریټ چې کوم دی زر د خپل لاندې کېږدي او هغه چې کوم دی زری کی، نو دې ته حیا ویلی شي. دا حیا چې کوم دی دا د بې باکۍ او د بزدلۍ درمیان یو کیفیت دی. بې باکي دې ته ویلی شي چې یو سړی دلیرانه بس لګیا دی د چا پروا نه ساتي، که بد کار کې لګیا دی او دا وینا چې دا مې پلار دی دا مې مشر دی، دې ته بې باکي ویلی شي. او بزدلی دې ته ویا چې یو سړی چې کوم دین یو کار اړو کوي نه هغه ښه دی او کو بد دی خو هېڅ کار نه کوي دې ته بزدلي ویلی شي. نو د بې باکۍ او د بزدلۍ درمیان چې کوم کیفیت دی دې ته حیا ویلی شي. اوس حیا چې کوم دی دا انسان چې کله دا بد کار پرېږدي نو د چا د مذمت او د چا د ملامتیا د یرې نه نو د الله شان خو ډېر اوچت دی. د هغه دپاره چې کوم دی حیا کول دا محال او ناممکن دی. الله د چا د ملامتیا نه د مذمت نه یریږي نه متاثره کیږي. نو دلته علما چې کوم دی بیا فرمایي چې دلته د حیا نه مراد د حیا لازمی معنی ده. څنګه چې دا حیادار انسان هغه کار پرېږدي نو گویا دلته معنی چې کوم دی پرېښودل دي، ترک کول دي. بېشکه الله نه پرېږدي او نه ترک کوي ان یضربا چې بیان کی مثلا ما بعودتا مثالونو کې یو مثال د هغې چې هغه چې کوم دی بعوده چې هغه ماشه دی. ماشه په تمام مخلوقاتو کې د ټول نه کمزورې او ډېر کمزورې جسم والا مخلوق دی. نو الله چې کوم دی د داسې کمزوري سیز چې کوم دی مثال بیانول نه پرېږدي او نه ترک کوي. فما فوقها یا د دې ماشینه په جثه کې اوچت او یا چې کوم دی د دې ماشینه په حقارت سپکوالي کې نورم زیات کم. نو الله دا مثالونه چې بیانوي د دې دپاره چې په دې کې یو ازمایش او امتحان الله تعالی رستو د هغې بیان کوي چې دا مثال اصل کې چې کله یو مثال ورکولی شي نو د هغې وجه دا یي چې هغه مثال د ممثل له موافق وي. که فرقه د یو څیز عظمت ظاهرول وي د هغه مرتبه او شان ظاهرول وي نو د هغه مثال په ډېر عظیم څیز سره ورکولی شي. او چې هر کله د یو څیز سپکوالی مقصود وي او د هغه حقارت بیانول مقصود وي نو د هغه مثال بیا په حقیر څیز باندې ورکولی شي. د دې دپاره چې د انسان ته د هغه څیز عظمت پته ولګي او یا د هغه څیز سپکوالی پته ولګي چې دا څیز د عظمت څیز دی او دا څیز دا کار دا د سپکوالی څیز دی. نو الله چې کوم دی په قرآن مجید کې د عظیم مثالونه بیانوي او د حقارت او سپکوالی څیزونه الله هم بیانوي.
اوس د دې مثالونو باره کې چې کله الله تعالی دا بیان وکړو چې دا کفارو ته د هغې د بوتانو هغه د عبادت کمزورۍ چې کمثل تخلق بیتن کمثل عنکبوت اتخذت بیتا چې کم ذکر پکې وشو بیا د مچ هغه کمزورۍ د بوت هغه کمزوري مثال مچ ته ورکړه چې هغه د مچ یو څیز وتښتوي نو هغه بیا خلاصولی د هغې نه نشي نو دغه دی کې چې کله دې منافقانو او دې کافرانو دا مثالونه دې ته بیان شو نو دوی وی چې الله له حیا کول پکار دي چې داسې مثالونه ولې بیانوي نو د غیرت وکړې شو چې الله نه پرېږدي او نه ترکوي چې بیان وکړي د یو مثالونو کې یو مثال چې هغه د ماشي دی چې هغه د ماشي په جسامت کې دا د هغې نه پورته وي یا په حقارت کې د هغې نه چې کم دی کم وي زیات وي نو الله وی فاما الذین آمنوا او د دې مثالونو هغه بیان پای کې کم ازمایش دی کم امتحان دی الله اوس د هغې ذکر کوي چې فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم اوس هر چې هغه کسان دي چې د ایمان خاوندان دي نو پس هغوی ته دا معلومه ده چې په دې مثال بیانولو سره د الله څه مقصد دی څه مطلب دی نو دا خلق څه وایي چې بېشکه دا مثال چې کوم الله بیان کو دا حق دی زموږ د جانب د رب د طرف نه او زموږ په ایمان دی گویا د هدایت خاوندان خلق چې کوم دي هغه په کولو ذهن سره په دغه مثالونو باندې سوچ او غور او فکر وکړي او د هغه مثال نه د الله تعالی هغه حقانیت د الله د توحید اقرار وکړي چې الله څه بیان کړی دی دا بیان بالکل حق او رښتیا دی زموږ په ایمان دی او موږ منو اوس چې کوم کسان کافران دي نو هغه خو دا په کې عناد دی بغض دی حد ظلمي ده نو هغې دې مثال باندې نه غور کوي نه بې فکر او سوچ کوي الټه چې کم دي دغه مثالونو پورې خنداګانې کوي نو الله د هغې باره کې فرمایي چې واما الذین کفروا هر چې هغه کسان چې کافران دي نو فیقولون پس دغه کافران څه وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا څه دا اراده د الله تعالی په دې مثال بیانولو سره ویه پکار خداو چې دوی چې کم دي دغه مثال باندې غور کړی وي فکر او سوچ یې کړی وي او دغه مثال باره کې دا ویلی وي چې دا الله څه بیان کړی دی کم مثال الله بیانوي دا بالکل حق دی او موږ یې منو الټه دوی د هغې نه انکار وکړو نه پې سوچ او فکر کوي او بس داسې چې کوم دی دا هغه مثال رد یې کړو نو اوس الله وی یضل به کثیرا الله په داسې مثالونو بیانو سره ډېر خلک چې کوم دی ګمراه کړي او هغه خلک ګمراه کېږي چې چا په لکه عناد وي ضد وي حد ظلمي وي د الله خبرو ته غوږ نږدي په هغې سوچ او فکر نه کوي او بالکل د هغې چې کوم دی هغوی انکار وکړي نو چې کله هغوی د حق نه انکار وکړي د حق نه انکار په وجه باندې دغه خلک په دې مثال سره ګمراه شي ویهدي به کثیرا او چې کوم خلک پې غور و فکر او سوچ وکړي او بیا د هغې د حقانیت باره کې چې دا بالکل حق خبره ده نو هغې خلکو ته الله تعالی هدایت ورکړي نو ډېر خلک الله په دې مثال سره هغې هدایت ته وګرځوي او دلته خلک دا اعتراض کوي چې را ګمراهان خلک خو ډېر زیات دي او هدایت خلک چې کم دي خو ډېر کم دي تعداد کې کم دي نو دلته الله د دواړو باره کې وایي چې یضل به کثیرا ویهدي به کثیرا ګمراهان هم چې کم دي د هغې دپاره کثیر لفظ راوستو او د هدایت خلکو باره هم الله کثیر لفظ راوستو نو علما د هغې دا جواب کوي چې یقینا ګمراهان چې کم دي سوای دي دا د شماري په لحاظ سره عددن چې کم دي کفار زیات دي او مؤمنان چې کم دي هدایت خلک چې کم دي هغه چونکې د شان او مرتبې په لحاظ سره زیات دي لہذا د هغې د شان او د مرتبې په وجه باندې دلته الله تعالی د هغې دپاره هم کثیره لفظ راوستو چې ډېر خلک په دې باندې هدایت مومي او ډېر پې ګمراه کېږي اوس الله وما یضل به الا الفاسقین په دې مثال بیانولو سره نه ګمراه کېږي مگر هغه خلک چې هغه فاسقین دي فاسقین چې کوم دي فاسقین دا د فسق نه وتې دي او فسق ویلی شي د نیغې لارې نه وتو ته خروج ته او سړي
یو سړی د نیغې لارې نه ووته، گویا د شریعت د لارې نه ووته او د الله د اطاعت نه ووته، د الله د تابعدارۍ نه ووته، نو دې ته فسق ویلی شي او شریعت کې ورته کبیره ګناه هم ویلی شي. بیا علما د دې درې قسمونه بیانوي چې یو فسق چې کوم دی درجه هغه تغابي ده، چې یو سړی چې کوم دی د هغه نه کله کله ګناه کبیره وشي، اگر چې هغه بد ګڼي او نفسانی خواهشات پې غالب شي او کله کله کبیره ګناه وشي، دې ته تغابي ویلی شي. دویمه درجه انحماق دی چې یو سړی چې کوم دی اړو پروا نه ساتي، د ګناه کبیرې هم عادي وي، کله کله په ګناه صغیره باندې اصرار کوي او اړو پروا یې نه یا چې زه دا ګناه کومه د دې به څه انجامي، نو دې ته انحماق ویلی شي چې په ګناه کې بالکل ورډوب شوي، عادت یې جوړ شوي د ګناه کولو، که هغه کبیره ده که هغه صغیره ده. او بل چې کوم دی جحود دی چې یو سړی کبیره ګناه کوي او هغه ښه ګڼي او صحیح ګڼي چې دا ما دا کار بالکل صحیح دی او دا ما لپاره جایز دی او هغه ګناه چې کوم دی هغې ته ښه وایه، نو دغې ته جحود ویلی شي. او چې کله یو انسان دې درجې ته راغی، دې د ایمان نه ووته، دې کافر او منافق وګرځېده. او باقي چې کوم دغه دوه درجې دي، تغابي او دغه انحماق والا، اگر چې ګناه کبیره ګناه ده ولیکن چونکه ایمان پر کې شته، تصدیق د الله کوي، د ګناه د ایمان نه وځي نه، خو ګناهګار دی. نو دا کا منافقان او فاسقان چې دلته الله د فاسقینو ذکر وکړو او صرف پدې کې منافقان او کافران منحصر کړل چې دا منافقان چې کوم دي دوی چې کوم دي په دې سره گمراه کیږي او دوی د هدایت له لار نه چې کوم دي لرې کیږي، ځکه چې دا خلق قصدن عمدن او د حق نه انکار کوي، مسلسل انکار کوي او حق درمی کوي او غور فکر په حق خبره نه کوي. نو دا فاسقین چې کوم دي منافقان کافران چې کوم دي دا چې کوم دي په دې خبرو سره گمراهۍ کې مبتلا کیږي. او د دې منافقانو نور خباثت هم بیانېږي چې الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. گویا منافقان یا فاسقان ذکر کیږي چې هغه کافران دي یا ګناهګار عام مسلمانو پکې راځي، چې دا فاسقین هغه خلق دي چې دی وعده ماتوي د الله تعالی پس د هغې د مضبوط والینا. یو وعده ده، یو میثاق دی. وعده هم چې کوم دی دا یو دو کسانو د یو معاملې باره کې معاهده کول وي. اوس دا وعده د الله او د الله د بنده درمیان هم شته، دا وعده چې کوم دی د الله او د بنده او د پیغمبر درمیان هم شته، دا وعده چې کوم دی د بندګانو خپل منځ کې چې کوم تعلقات دي د هغې درمیان هم شته. یو خو هغه وعده ده میثاق چې الله تعالی چې کوم دی په ازل کې د تمام بنو آدم نه چې لا پیدا کړي نه وو او د دې هغه ارواحو چې کوم دی الله راغون کړل او هغې ته وفرمایل چې الستو بربکم، ای د ستاسو رب نه یم؟ قالو بلا، دوی وی چې ولې نه، ته خو زموږ رب یې. گویا الله دوی باندې خپل ځان چې کوم دی ګواهان وګرځول چې په دې بیا سبا دا ونه ویه چېرې موږ ته د دې خبرې پته نشته. بیا د دې د تجدید دپاره، د دې وعدې د تجدید دپاره یا دهانې دپاره الله تعالی چې کوم دی آسماني کتابونه خپل محبوب پیغمبران راولېږل چې د دغې وعدې چې کوم خلکو ته یا دهانې وکړي چېرې تاسو چې کوم دی الله سره یو وعده کړې ده، تاسو د الله د ربوبیت اقرار کړی دی، لہذا د الله د ربوبیت او د الله د توحید چې کوم اقرار کړی دی اوس په هغې باندې عملي ژوند تیر کړئ. یو دغه وعده ده. دویمه وعده چې کوم دی الله تعالی د خپل نبیانو په ذریعه باندې د دې آخري پیغمبر باره کې د امتونو نه وعده اخیستې ده چې په آخر زمانه کې به زما یو پیغمبر راځي، آسماني کتابونو کې د هغه پیغمبر صفات بیان دي، چې کله دغه پیغمبر مبعوث شي نو تاسو په هغه باندې ایمان وروړئ او د هغه چې کوم صفات په کتابونو تورات زبور انجیل کې ذکر دي بیان دي دا به پټوي نه، دا به خلکو د ښکاره کوي. یو دغه وعده ده هم. او بله وعده چې کوم دی دا ده چې تمام مؤمنانو نه، تمام بندګانو چې څومره پیغمبران الله دنیا ته رالیږلي دي د دې په منځ کې به فرق نه کوي. لا نفرق بین احد من رسله،
او یا چې کوم قرآن مجید الله نازل کړي دي کتابونه آسماني چې بدی کې بعضې خبرې منې بعضې بنا بلکې تاسو به ټول آسماني کتابونه حق منې. او بله وعده چې کوم دی هغه د انسانانو منځ کې ده چې را د پلار او د بچي منځ کې چې کوم تعلق وعده ده د خپلو خپلوانو منځ کې چې کوم وعدې دي د لین دین کاروبار چې کوم وعدې دي الله دغه ټولو وعدې ذکر کوي چې دا فاسقان هغه خلک دي چې کومې وعدې کړي دي هغه حقوق الله بارکې دي هغه د حقوق العباد بارکې دي. نو دا فاسقین یا کافران دي که مشرکان دي او که یا ګناهګار مسلمان دي دوی چې کوم دي بیا دغه وعدې ماتوي پس د هغې ته پوخوالي نه. او دویمه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل او دا فاسقان چې کوم دي کټ کوي هغه خبرې هغه څیزونه چې د کوم الله حکم ورکړي وي امر الله ان یوصل چې دا یو ځای کې یوصل مطلب دا دی یو ځای کولو ته چې تاسو الله د کومې خبرو د یو ځای کولو حکم کړي وي نو تاسو چې کوم دي هغه خبرې هغه څیزونه یو ځای کې چې د هغې نه مراد صلې رحمي ده خپل ولی چې کوم دی دا قایمه کې دا کټ کوې ما دغه شان چې کوم دی د ګاونډي سره خپل تعلق چې کوم دی ښه ساتې دا کټ کوې ما دغه شان د خپل رشتہ دار سره تعلق ښه ساتې دا کټ کوې ما د عام مسلمان سره دا تعلق چې کوم دی دا پوره ساتې دا کټ کوې ما. نو د فاسقانو بیا دا خصلت دی چې کم کلک فاسقان دي نو هغې چې کوم دی بیا د الله دا حکم چې تاسو خپلو کې تعلق جوړوئ دا تعلق مه ختموئ نو لیکن دا خلک هغه تعلق څه کوي کټ کوي ویفسدون فی الارض. او ظاهره خبره ده چې کله دا تعلق ختم شي نو جنګ جګړې به وي فساد به وي خونریزي به وي امن او خوشحالي به ختم شي او هر طرف ته پریشانۍ به وي نو دوی بیا په دې د الله په دې حکمونو کټ کولو باندې فساد خوري په ځمکه کې. د کافرانو مشرکانو خدا فسادو چې دی خلک د ایمان نه منې کول د الله آیتونو پورې خنداګانې کول د الله احکاماتو باندې خنداګانې کول دا د منافقانو د مشرکینو خاصلت دی. او بیا چې کوم دی د عام ګناهګار مسلمان چې هغه په دې فساد په ځمکه کې په دې وجه خورېږي دغه په وجه باندې چې دی چې کوم دی هغه خپل خپلوي کټ کړي نو خامخا خبره خونریزۍ ته لاړه شي جنګ جګړو ته لاړه شي نو دغه شان چې کوم دی په هغه ملک کې خرابي راځي فساد راځي. او الله وی دا فساد اولئک هم الخاسرون دا کم خلک چې دا فساد خوري دا خلک دا نقصان مالکان دي دوی به نقصان اوچتوي خو زیاتر نقصان د آخرت نقصان دی د دنیا نقصان عارضی دی لوکون دی خو د دې مقابله کې چې کم نقصان د آخرت دی هغه ډېر خطرناک نقصان دی. لہذا د دې کم وعدو باره کې چې الله حکم وکړو او د کم څیزونو د جوړولو باره کې الله حکم کوي لہذا وعدې باندې پابندي کول او دغه شان کم د کم کار باره کې چې الله حکم کوي تاسو خپلو کې تعلق جوړ کې خپل ولی قائمه کې رشتہ داری قائمه کې د ګاونډي سره تعلق ساتئ د عام مسلمان سره تعلق ساتئ یو بل نقصان مور کوي پزمکه کې فساد مخوروي ورنه کدا کار مکو د آخرت کې با د ډیر نقصان مالکان وګرځي. ان الله بشک الله تعالی یقینا الله تعالی لا یستحی نترکی او نپریږدي ان یضربا چې بیانو کې مثلا د یو مثال مثلا ما بعودتن د مثال د یو ماشی فما فوقها یا د هغه ماشینا په جوسه کې بره او یا د هغه نه په حقارت کې لاندې واما الذین هر چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان یې راوړی دي فیعلمون پس دوی ته معلومه ده او دوی پیژني چې انه الحق من ربهم چې بشک دا مثال کم الله بیانوي دا حق دی د دوی د رب د جانب نه. واما الذین او هر چې هغه کسان کفروا کافران دي نو فیقولون پس هغوی دا وایي ماذا صدا اراد الله مطلب د الله تعالی یا اراده د الله تعالی بهذا مسله د دې مثال په بیانولو سره نو د هغه مقصد او ذکر الله په خپله کوي چې یضل به کثیرا په دې مثال بیانو سره ډېر خلک چې کوم دي ګمراهۍ کې مبتلا شي چې هغه کافران او منافقان دي ویهدي به کثیرا
او ډیر خلق په دې باندې هدایت عمومي چې هغه مسلمانان دي. وما يضل به او نو گمراه کیږي په دې مثالونو بیانولو سره الا الفاسقین مگر نافرمان خلق. دا نافرمان او فاسقین خلق سوق دي الذين داغه کسان دي ينقضون چې ماتي عهد الله وعدي د الله تعالی من بعد ميثاقه پس داغه د پخولنا هغه وعده چې په قسم سره پخ کړی وي هغه وعده ماتي. ويقطعون او کټکي ما هغه خبري هغه سيزونه هغه کارونه امر الله چې حکم کوي الله به داغه ان يوصل داغه د یوځه کولو او دوی هغه جدا کوي یو بلنا. ويفسدون في الارض او فساد کوي پزمکه باندې اولئک هم الخاسرون هم دا خلق د نقصان مالکان دي. ان الله یقینا الله تعالی لا یستحی نترکی او نپریږدي ان یضرب چې بیانو کی مثلا ما بعودتن یو مثالو کی مثال یو ماشی فما فوقها یا اغا مثال د ماشینا په جوسه کې چې کم دی داغي حیثیت سیواوي پورتوي او یا چې کم دی داغه ماشی حقارت پکوالینا هم چې کم دی اغا مثال داغینا اغا حقارت داغینا زیات سیواوي. نو فاما الذين پس هر چې هغه کسان دي امنو چې د ایمان خاوندان دي نو فيعلمون پس هغه پیژني او هغه ته معلومه ده انه الحق من ربهم چې بشک دا مثال کوم الله بیانوي دا حق دی د دوی د رب د جانبنا. واما الذين هر چې هغه کسان کفرو چې کافران دي نو فیقولون پس هغه دا وایي ماذا اراد الله صدا اراده د الله تعالی یا صدا مطلب د الله تعالی بهذا مسله د دې مثال په بیانولو سره. نو الله دا غي بیان کوي چې د دې مثال بیانولو وجه سره یضل به کثیرا ډیر په دې مثالونو باندې گمراه کیږي ويهدي به کثیرا او ډیر خلک چې کم دي په هدایت مومي. وما يضل به او نو گمراه کیږي په دې مثالونو بیانولو سره الا الفاسقین مگر نافرمان او فاسقان خلق الذين داغ خلق دي ينقضون چې ماتي عهد الله وعدي د الله تعالی من بعد ميثاقه پس داغي د پخوالینا ويقطعون او کټکي ما هغه خبري هغه کارونه امر الله به چې حکم کوي د الله داغي ان يوصل چې یوځه کې دا کارونه دا خبري. ويفسدون في الارض او فساد خوري پزمکه کې اولئک هم الخاسرون هم دا خلق د آخرت د زیات نقصان مالکان دي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بيد كل معلوم لك إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إله العالمين مونږ ته د قرآن مجید مبارک فهم حاصل کې یا الله موږ ته د قرآن مجید د کولو توفیق راکې. یا الله ماته د صحیح ترجمه او تفسیر کولو توفیق راکې. یا الله کوم احکامات قرآن مجید کې بیان دي په دغه ټولو موږ ته عمل کول آسان کې او یا الله موږ ټول محرمات او ممنوعات نه بچ وساتي. الہ العالمین تمام مؤمنان و مردگان و مغفرت نصیب کی. یا اللہ بیماران ہوتا صد کاملہ نصیب وګرځي. یا اللہ دن پریشانیں تکلیفات مشکلات رفع کی. یا اللہ زمونږه شریع حاجات د خپل غیبی خزانو نه پوره کی. یا اللہ موږ ټول د کامل ایمان خاوندان کی. یا اللہ موږ ټول نیکان صالحان کی. یا اللہ زنگ بچی نیکان صالحان کی. یا اللہ زنگ بیبیان نیکان صالحان کی. یا اللہ موږ ټول حیادار وګرځي. یا اللہ زنگ بچی حیادار وګرځي. الہ العالمین چاچی نارینا اولاد نشتا اغیر نارینا اولاد ورکی چاچی اولاد شتا پای نیکان صالحان کی منگزارے کی تلاوت کون کی وګرځي. الہ العالمین چاچی روزگار نشتا خوایا اغیر ته حلال روزگار ورکی. چاچی روزگار شتا یا اللہ کی برکت واچے. یا اللہ د کم نوجوانانو چې نکاحګانې نشوي خوایا اغیر نیکان صالحان بیبیان ورکی. الہ العالمین څوک چې قرضدار دي خوایا اغیر ته قضا کول توفیق ول ورکی. یا اللہ موږ ستا عاجز بندگان یو کمزور خطاکار گناهګار یو. یا اللہ زموږ گناهونه معاف کړي. یا اللہ زموږ ناراضي شي خاتمه بالایمان نصیب کړي. یا اللہ د بخل ایمان ثابت قدمی نصیب وګرځي. او یا اللہ موږ ټول د جهنم د اورنا د قبر د عذاب نه بچ وساتي. او یا اللہ موږ ټول ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین.
برحمتك يا ارحم الراحمين. Oh